कि अल्लाह पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाई और टोल उम्मत का खिताब कई। फरमाई कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तासु बेहतरीन उम्मत ये कि तासु पैदाशी जो पा रही कि तासुकार बसई तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, अमर बकवई खल्क तपनेकाय बांधे और मन कवई ब खलक द बद कारून। द टोल उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशा और कार चले आग बदाई। द दुनिया द रोजगार ना सेवा कि जानता रिश्त हलाल पे होगा कि दागे न सेवा दे नोर कार नहीं लोई कार बेदाई कि तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। अजीजान व्यापदी के बाद ढेर मुश्किलात राजी, रंग रंग तकलीफात ब पके राजी। ज़का चे दा खुदिया उलक सलीर जरा पैगंबरान मिशन लेकर आदम अलैहिस्सलाम नवाला तर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे हर यो पैगंबर का दावत द दीन के सुम्र मुश्किलात सामने से हो उस तब से चल के तब अदा के दावत वर की चाहता और अगर तकंजुल उनकी मुतलबा कंजनों को बदल के और का दुआ के दावत वर की चाहता और अगर बांधी गुजार की मुतलबा गुजार को बदल के और का दुआ के सा मिशन बदाई ज़का पैगंबरी मिशन दगाऊ और रोजी बेकंजले और बदल के बेकोले दुआ उसका से हुआ है तो ईमान जमीन बदसी मन बदसी को ये सरे कंजली की और दागे पे बदल के मुंह वर का दुआ हो मुझे कंजल बदल की जो दुआ वो न करा तो उम्मती मोहम्मदी के नहीं ऐसे और कदी गिरदरा गिरदा पहलमरा माता अर्थ करो तबलीगी मिशन बांधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तले
د طائف خلکو ماشومان ته ویلې چې ولې پکانو دالې ونه دي ای چې پکانو نشته دا پانه مبارک دړینو ډکه شو جبرائیل راغی چې دا طائف په بل وړم نو دلا سوچت کو یا الله اهل طائف په ما د کانو بارانو کو خدا دې بدل کې ته په رحمت بارانو کا اسه تاسو ټول بزرگان ناش کې د خپل غریوان کې وګوره او زین ګوره موږ به وسو نو چې دې څنګه چری کړی نه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې په قیامت کې دوه درې دو تمام کوا دا موږ مليان چې په ایمان درته هم چې تاسو دوکا کې ساتو دوکا کې ساتو موږ یو چې کله ته پر باندې د پخړې او جماعت ته وروړي جنت کا وخه وروړه جنت الفردوس خیال دراوه کا اختر کې سر سایرا واچولا جنت فردوس جنت فردوس ته وګوره د خر مخ ته وګوره جنت الفردوس د پاره شکلونه جوړول غواړي وجاهت جوړول غواړي ایمان جوړول غواړي یو سړی په سکو والے او تک په ګولۍ نشته شي دومره وخت وي او تاغه د سوق په بدل کې ورته دعا وکړي ایمان دې ته ممکن ایمان نه کوي لکه زمون دا ایمان د سلیکشن را روان دي صاحب هر یو وایي چې ذهن هېما زما د چاټل شولې ډېر خوږي زما ورونو مليان به پکې ودرېږي چې ورونو په دې ملک به اسلام زرا ولم اسلام راوستو ته ګورو مونږ ته ګورو زمون د لاسه خو د اسلام بیړه تباہ شو من خو اسلام خدا قرآن دی اسلام خدا حدیث دی اسلام خدا دین دی دا قرآن او دا دین نن من د نااهل په طریقه دی کنه دا قرآن منګه دیری ته یوسو او د دبلدین زوی په کټ کې پروت یو موږ ورته لاندې قرآن ګرځو د فرض او واجب او سنت او مستحب او منظورات بلکې جميع حقوق جبار تعالی چې لازم شوی په ذمہ د حاضر متوفا باندې د حين تر بلوغ او د وخت تر مرګ پورې خایي نشانه د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضی به ورځي فوت شي ته په ایمان وایي چې دا سره زما په مخ کې ورته وي شوی او ما چې جماعت کې لیدلې او زه دا کټ سره ناستم او زه هم چې اکثر به ادا کړي او بعضی به ورځي فوت شي نو زه لعنتی نه کړم چې کوم مړه په کټ کې تاسو د کلو خلک ټول واوري چې دا په کټ کې پروت دی د خانه خراب بچي او ټول زندګۍ کې خدای ته سجده نه لګاګولې او دا هغه کلی ایمان او چې دا متوفا چې دی اکثر احکام به دا ادا کوي او باندې به ورځي فوت شي نو دا دروغ وي کنه دا دروغ څه لپاره وي چې قرآن لاندې د پیسو غوټه پرته وي نو دا خدای به د دې مړي نمخ کې ما نشي کنه بنيسي چې زه دروغ وایم نو زما ځانه دروغ مو وایم دا وایا
چې یا الله ټول لره تا نه باغی تیر کړي ستا په در کې د هیڅ کمی نشته خدای معافي ورته دا څه وایي کور به وران شه نن منګه سحال بیا په دې ملک کې جوړ په دې ملک کې د اسلام ټیکداران ګرځي لګیا دي صاحبہ ګډ جوړونه کوي مال بدوم رسیټ راکې او مال بدوم راکې او مال بدوم راکې او دا د شاخه تاخه ځامن بګورې بیا په دې سرکونو دي خلکو لګړي دا څه خلق دی دا څه وطن خدای چې څه کوي سره نن سره چې څه کوي پرون په دې کوڅو کې سړی ګرځېدو په کورونو باندې د ټیکس فارمونه ورسره وو په یو کور باندې 88,000 روپۍ ټیکس نو حکمران طبقه الله ستاسو ورمیګونه مات کا ورمیګ مات شه دین همون چر سره وګرځولو چې په دې مالکي کم کور چتا وګش پنی تیر کړی بچو چرته نهر نه دا سروي په من کې ونشو کپه یو مالک کې یو کور وګش په تیر کړه الله په دا ټول مالک جهنم تليږي ټول مالک په جهنم تلي ما هتاست بوله کول ویلي چې وروره په منځونو نکېږي دا ټیټ پاس ورزش خور سره کوي نو څه شو ده لاندې څنګه دې پاک شي او مخلاص دې موږ پاک شي ټیټ پاس شو ورزش ته نشي زموږ څه شي ده او دوبره دې ته هغه راشي په جمعات کې او مخلاص پکې ویو ټیټ پاس شو ورزش موږ دې ته وایي چې کوم ټکی قران ویلې ده په دې د موږ ډېر خفقېږي معنا چې زموږ د دوبرې نوم ولې علي ته دوبرې نوم نه په دغه ځای کې دغه کې کنه کې موږ دې ته وایي نو ټول موضوع نشته نو دروغ وایي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر کایمان درکې چې کوم ملام خوخی ما له راولې چې ما سره خبرې وکړي کوم دروغ وایي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر منشله دا سړی د ګناهونو نه بچ کی پاکي کی منهم کو پردے مانم خرو پردے حقم خرو دروغم وائی پردے قرون برانو دا زمین نیز دے لباس کی حرام اغسطے دے دا نیز دے دا کور نظام دے ټول مردار دے دا نیز دے یا دا روزہ دا کلیر کٹ دا خدای حکم دے ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر منز داری گناہ نہ سڑے بچ کی تو خپه نشي منځونم کوي او ګیرم کولای دې مسله پوهیږم په دا ګیره کپړې دین دا ګیره خړېلی او چې زموږ باندې ګیره پرې نه دی خدای ته وګوره
قسمه ګیره پرېدی ټیک ده که زمونږ غوندې پرېدی که نه نو دې نه د سپي لکه هم ښي چې ښځه ځان طرفه ډګډګي ګرځئ ګیرې والا داسې نه ګیره یې کله که شیشه کې داسې وکتل او ویلې چې زه خو ډېر ښایسته شوم په ټکي کافر شو ځکه چې ګیره کلول حرام دي او تا حرام ته حلال وي نو حرام ته حلال ویلو باندې سړی کافر شي خیال امرا نو د دې وجنه عزیزانو نن ټول ملک د الله په عظیم قهر گرفتار دی ټول ملک زه د حکومت ته وایم د کور ځمکه ما اخیستې ده په بیه جوړ کړی ما دی او کرل په تاله درکم ولې پراپرټي ټیکس انکم ټیکس تاله درکم چې ته پې ښځې ګډې کې او ښځې پکې جازونه کې د نورو بادشاهانو شاغوت له بوځي غریب سړی دا سروې وکړه د ملک چې په دې ملک نن د 2 کالو ماشومان خپیاب لختې په دې سړکونو دکانونو کې ګرځي او کاغذونه ټولوي او 1 روپۍ خیر غواړي د 2 کالو ماشومان نن دا پوښتنه چا وکړه یعنی په دې ملک به په دې قهر سره اختی د شاهانو هر شی مفت بنگله مفت نوکر مفت بجلی مفت ټلیفون مفت سوی ګیس مفت ښځې مفت هر شی به درته مفت او غریب سره به په یو کور کې مفت نه اوسي د هغې به حکومت له کرۍ ورکوي ورمیږم مات شه په دې علاقه کې دا سروې وکړي چې یو کور چېرته اوږې شپه تېره نه کړي یو سړی چېرته خپیاب له ونه ګرځي دا سروې وکړه نن د ټیکسونو سروې کېږي د شاهانو اخراجات ختم کا تو وګوره چې دا ملک د اسمان غوندې چلیږي که نه چلیږي نن په یو 17 ګریډ افسر باندې او 18 ګریډ افسر باندې 9 لک روپۍ د حکومت خرچ دی 17 او 18 ګریډ باندې 20-22 خو لا پرېږده 3 فوټه پر ګارتونه ولاړي او زه د بجلی بل لا ختم نه چې د سوی ګیس ورپسې راشي د سوی ګیس لا ختم نه چې ورپسې د بندو راشي د بندو لا ختم نه چې ورپسې د ټلیفون راشي به ټوله میاشت دا د خدای په قهر به دا قوم اختی په کار خدای چې د شاهانو بیلونه د پیسو نه د غریبانو مفت وای دا څه ده کنه ده په کار ځو چې د غریبانو مفت وګورئ ریکارډ د جمعات هر یو جمعات بمبا انګريزانو فری کړي و د انګريزانو زمانه نه والا 300 کال وشو چې د جمعات د بمبي فیس نشته پاکستان شریف چې پکې راغی په جمعات یې 8,000 او 10,000 بیلونه راوړي نو پکار دی چې انګريز
د جمعات بمبه فری کړو وا نو پکار دا چې تا د جمعات بجلی فری کړې دا کنه ده نو جمعات بجلی فری کول خو علاج کې جمعتونه ورانول شروع کړ ولی او دلته پارک جوړي زنانه او ته تکلیفي ای پروردګار د پاکستان په زنانه او د چرګو مرغ راواله دوغه اعتراض چې یو پاتې نشي پاکستان زنانه دایره ګډه ومبر سره میخي دوی خو د ملک بیره تباہ کړ جنانه نشو کېږي دي فوټبال باندې که مزدور ناسي پولیسي پتا فوټبال دی بند کړی دی ولې نه کا جنانه نشو کېږي دا زنانه دي په مور واچوم زنانه په فوټبال سره ګرځي داستا ملک شو داستا سو وطن شو اوس دغه ملک لبا بیا دا ټول ملک ګډیږي زیاده صوبایي الیکشن ته او قومي الیکشن اله صوبایي الیکشن ته او قومي الیکشن ته بیا به ګډیږي ورکشي خو مرکز او ورکشي چې په آسماني سیلاب کې راشي چې دا ټول ملک اوچت کې په سمندر کې وای تاسو اول عزیزانو د خپل زمانه ته وګورئ تقریبا ټول پاکستان 99% پسلو کی یو کم سل خزی او نر وارو او زاړه په دمتوب او کنجرتوب کې اخته دي نو ما تاسو تدارس کړو چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر خو بکې په درې قسمه یا به پلاس نیسی او منی کې به یا به ورتا په جبه او یا به ورتا په ځړ کې قصد کې تعلقات به ور سره پرې دا نشم چې د چا د زندګۍ نو عزیزانو هغه بیا مسلمان نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول کائنات کې مبلغ اعلی داغه نه اوچت بل څوک نو هغه چې د الله نظام کوم د دنیا هر ګورتا انس جن تا رسول دی داسې بیا چا نه کړی داغه نه رسو بیا صحابه چې کوم خواري او کم محنت د دنیا هر ګوټتا حتی کې دا کابل صحابه د کابل تراغلی دي د دین په میشن باندې او په دې کابل کې بیا شهیدان شوي دي فلحال په پیمنار مقبره کې د صحابه قبرونه دي او هغه صحابه چې کوم د دین په میشن باندې د عربو نه راغلي هغه ثابت پراته دي اس بدینی نشتا داسی چې هغه د قوم اون کړه
چې لک په خېټه موړ دی ا د خدای نه باغی دی لک په خېټه موړ دی ا د خدای نه باغی دی نو زما عزیزانو دا الله قهر چې دی او عذاب چې دی هغه بالکل تیار ولاړ دی نن دی او که سبا دی تاسو به وګورئ چې داسې قسم عذاب به د اسمان نه راشي چې دا ملک به په بله واړئ بیا به جاړئ اس به په لاس نه ده حکمران طبقه د ملک چې ده هغې چې څومره د الله د دین نه بغاوت دی د هغې انتها پرې وشوه د حکمران طبقه په زړه کې بالکل د الله د مخلوق درد نشته بالکل نن تاسو وګورئ ما تاسو ته ویلي چې یو شاهان دي په پاکستان کې او یو غریبان دي د شاهانو ارس مفتی ارس بجلی مفتا سوی گیس مفتی بمبے مفتی اوڑے مفتی چینی مفتا چائے مفتی غوښه مفتا سبزی مفتا ارس او د غریبانو ماشومان بوجای شاته اچوري د درې څلورو کالو ماشومان او په سرکونو ګرځي او کاغذونه ټولوي او خپل لختي په دې ګرمۍ کې په دې سرکونو ګرځي د دې پښتنه به الله چا نه کوي چا نه دی کوي نن غریب د بجلی د پکی لاندې نشي کېناسته کاغلام لا به چرته کوله ناغین میټر ولا بار کړي پښتنو ولا ګوډي چې غلاونه کی دغه میټر خدا شاهانه د بنگلوم بارو لګوي او بنت وسولوي کنه هغه ورته یو دفتر ته تلو یو کمرې ته ورننه وتم نو هغه دلی راته وایي چې صاحب خو نشته اسلام آباد ته تللی دی مالخا په کمره کې ایر کنډیشن لګېدلی او پکې هم پکې لګېدلی نو مال د ایر کنډیشن ولې لګېدلی دا پکې ولې لګېدلی وایي ګوره که چېرته اچانک راشي یعنی صاحب سنبور چې دی که اچانک راشي چې کونه یې ګرمه نشي او غریب که پکې لاندې کېناسته او د بجلی بل ورپسې 2000 او 3000 راغی او دفتر ته ورغلی وایي خط یې کړی دی کنه دا نشي کېدی دا نشي کمی دی که افسر له ور نه 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 خط یې کړی دی د دفترونو اخراجات مفت د بنگلو اخراجات مفت د خلکو شاپینګونه مفت او غریب به دې پکیلا نه نشي چرته به په سویګه پروټین نشي په خول
د بمبي او ببن نسکې چې څوک لږ غوړ دی د ځان طلاق بچي په علاقه کې یو خان دی او نواب دی هغه له د بمبي دین والا نږدې نه ورځي د سور بچي او غریب له دین ورځي چې دا دین نه داکه کې نه بجلی درګا بمبه درنه کټ کوم نن په علاقه کې د خان د کور د بمبي بل نشته بجلی والا خو سکے اور سڑی بلتا ہوئی ایک دفعہ ڈنگالی کر اور سارا دن خوشحالی کر ایک دفعہ ڈنگالی کا اور تب ٹول اور خوشحالی کرا مزے کرا اور یہ تندر چدے دا غریب کا سر اپنی خدا غریب دے اللہ دے ٹوغکی پا مرض مردار ویانی اوئے نانا ټول جماعت دی وایي چې زوی لري کېږي دا غریب اوس بیا وګورئ الیکشن راغی او مغه زاړه بیا را پاسي څوک باوازی کی زما پښتنو ورو زبانه پاران کینم چې پښتون له حق وګټل بلدیګر مولا برا پاسي چې ورو اسلام په خطر کې دی را پاسي تاسو د سیوا کولت رنگ ورکي او سرک تبروي جل اسلام په خطر کې د بنیاد باسا د خدای په قهر واوړي د سړي ځامن شي د سړي ځامن شي بیړم غرقش 50 کاله خو دې خلکو تاسو دوکه کوي کنه په دې 50 کاله کې دا قوم د سړي ځای نشو 50 کاله عزیزانا کدا سے راضی کہ حضرت عمر قسم ہوئی کہ زماد د خدای په ذات قسمی کده دریای دجله په غاړه یو سپه د تند مرشم الله د تپوس زمانہ کوي سپه نن په من کې در پورې دیوال په دیوال غریب ځتن دی او د لوګي مړ کیږي تاسو سوکنه نو عزیزان اوس نشتا انتظار د اسمان کوي دا اچانک اسمان ټوکړه کېدو او پسمه قدر غورځېدو د دې انتظار کوي خبره بالکل انتهایی پلیټ فارم باندې دیتا ولاړه ده ځکه چې مونږه هغه سټیج ته ورسېدو چې دوی د مخ کې سنشته دا زمون ظاهري شان او شوکت چې ده دا هیڅ شی نه هیڅ نه سو پوری چې په اندرون کې درد نه پیدا په ځکه کې درد نه پیدا ترغه پوره ظاهر لګیا وسکه یو سړی مانه تاسو کو چې زما کور دی او یو دمه لمه پکړی ورکړې ده په دې خو زنه ګناګارې ګل ما ورته چې ادمه سکه ویری غړي دي بس غزلې مزلې ویل
مال چې تا ډمې له کور په کړی ورکړی دی نو اصلي د ډمې زوی ورته یې اصلي تا کور ورکړی دی چې ستا په کور کې د ډمې د ډمتوب تربیت کی که چا خپل جایداد د ګناه کارونو لا ورکړی وي الله به د هغې هم تپوس کوي بله ورځ یو سړی راغی چې پولیس نیولې وه څه وکړم مال ولې نیولې په دکان کې مې دغه دی ده په میز باندې غونډس کڅو ویډیو گیم ویډیو گیم دی ماشومان راځي رواني ده رواني مال څو کوم مال ورشه د دې علاقې چې څوک بادشاہ دی هغه ته ورشه د دې علاقې مشران ډېر دي هغې ته ورشه د ویډیو گیمونو والا دغه نن په دې دکانونو کې چې کوم حال جوړ دی پناه په خدای ده زه درته څه ووایم دا څوک دي مونږ یو که نه نو عزیزانو خیال کوئ ګوره تبا کېږئ غر کېږئ هیڅ پاتې نشو په پاکستان کې والله العظیم کله پیر پاتې شو نه میا پاتې شو نه غنجی پاتې شو نه مولا پاتې شو مولا له چې ورشي بس ګوړه شته او نشته او حلوا شته او نشته او کیر شته او نشته د جمعې په شپه لاسو چتول شته او نشته په دې قهر اخته مړي پسې اسقاط شته او نشته یو ما ته وایي د اسقاط خو شته دی تاسو وایي چې نشته نو ما دا مړی پتا واچو دا مړی ور باندې واچو نو من ته وګوره چې دا ډله څنګه و دا ډله په اسقاطونو باندې خدای پرېږدي تاسو په ایمان ووایئ چې دا د اسحاق غوښو لاس ماښام اوچت کې او جومات ته راولېږي لکي مروت استاد یې وخوري دغه بیا ناست دی دا مړی په دې بخلی کېږي بخلی کېږي زړه کوسکه یم په کور کې ساتلي او لاس اوچت کې یاله ماښام دی د مړي اروا راغلي په دیوال ناسته ده چې لاس کې اوچت د مړي اروا راغلي ده په یاره خو څه ووایم اوس دې خولې له مې داسې ګډې وډې راځي د مړي اروا راغلي په دیوال ناسته ده چې دا د خوروا باندې لاس اوچت کړي نو د مړي اروا هغه خوروا والي او لاړه شي دا د سړي ځامن ښځه او نر د خدای په قهر اخته دي د جماعتونو کې کله خیال وکړ تبلیغ والا وایي چې ورونو کېنئ د دین یو څو خبرې به کېږي نو خیر بعضې تبلیغیان هم داسې دي چې د خلکو ډېر د تبلیغ نه تور کړی دی پوه شوې ام په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله خندا په زړه بې ایمانه مسلمان ولې ښه یاد کوي دا ټکی چې مونږ کې داسې نشته چې په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ پس خندا پزړه بې ایمانه مسلمان ولې دا زما خبرې چې دا خلک ووري کنه دا غوړ غوړ دا د ښځو تبلدینان او برواګان دا ښځې چې په زر زر روپۍ بوی کټ جوړی په صدر کې دا زما خبرې ووري نو بجلیګر مولا نورم کالج کې سبق وایي
او کور کی ٹی وی دے او کور کی وی سی آر دے او کور کے میں ٹی وی نہیں نا کور کے مستا خزا دا دلرا زما کور وګورا زما لور وګورا کپن جماعت کے ما لور کې نونی دا ګیره به سپټو متیازو کلو که زما کور ته ټلویزیون په غلطه امرانه نه وته دا ګیره به سپټو متیازو کلو که زما کور کې ټلیفوني نن دا اولیاء په کور کې ټلیفونونه دي سړی نه خبرې چتکی هلو تاسو څوک خبرې کوئ ذکر نه دي دا اولیاء په کور کې ټلیفون ریډیو وی سی آر ټلویزیون دا کمپلیټ د ایرمنډه دمخانه ده چې د چا په کور کې نن کوم لباس چې پټوي او په دې نت ورک باندې خزي په کور کې وګوري سبا له ګوره په دې سرک هغه لباس یې ټولې روانه ناسو تباش وای فرق شوي خدای ته وګوره او بیا مالدار خودی تبا دا غریبان کنن مالدار کې دا بداغوی نه لوی آرامیانی نو دو وجه نه عزیزانو تبا کېږي غر کېږي حکومت ته پروردگار د دې کور د میردین جماعت کی خدای دې هلاک کی خدای دې داسې نظام په پاکستان راولي لکه په کابل کې د مولانا عمر نظام ته راغلی تاسو وکړو چې پرې خو هغه امریکا ان شاء الله د هلاکت په پلیټ فارم ولاړه ده نن امریکایان لګیا دي په زرګونو مسلمانېږي دا درته پته ده په زرګونو مسلمانېږي چې هو دا خو معامله بله ده سوچ ولا خدای راوړي نن د امریکای غرور الله په کابل کې مات کو زه په جیل کې وم حکومت برا پسې کوششونه کول چې روزه ما بین والله کې دروزه نیومم والے اریپور جیل نه برا پسې گورنر ټلیفون کول چې روزه ما بین لوزم نه د مولا سړي د بار نه په جیل کې عزت دی تاسو پرونه چې الله پاک سره زله ساتل دی الله داغه او جیل تبوزی چې کوم به مولا نو د برابر سي هغه د جیل تبوزی که خدای ته منظور وي تاسو پوښتنه نو دوه وجنا عزیزانو د زړه تعلق خدا سره پیدا کړئ وخت ډیر لنډ دی او وخت ډیر کم دی دا الله قهر بالکل په سر ولاړ دی کلک کې بدر باندې تیار شي او اوس بنونی او د تیخت لار بم نه تبا کېږي دا د غټانم ووري او دا د غریبانم ووري په 250 کال کې د پاکستان د حکمران طبقه انجام تاسو ولیدو او مشرف دین په دې نه غیر کیږي کوم خدای چې تر ضیاء الله کا تر بوټو تر نواز شریف او بنظیر پورې ټول د ملک نه در په در خاورې په سر کولې شو هغه خدای تان کولې شو در پیدا کا پنځه کې او د خدای یره پیدا کا او د صحیح اسلام نفاس په دې ملک راولا کینی بیا به تم جاړې او اس په پلاس نه دروي
عزیزانو نن د مسلمان زندگی وګوره دو قسمه خلق ده یو غریبان دي او یو شاهان د شاهانو ژوند وګوره د الله نه څومره لري 24 घंटे داغي ژوند چې ده د الله نه بغاوت ده داغي ژوند د الله نه بغاوت ده د خزو ژوند د الله نه بغاوت ده د زامنو ژوند د الله نه بغاوت ده د کور ماحول ټول چې ده د الله نه بغاوت ده اکم دم توب او کنجر توب ده چې په ملک سر اوچت کی او اول خلو ورته مسلمان واده کړي اول یو دم توب راوته کیبل نیټ ورک دې کسه بلا ده قسم په خدای چې او کو تګون په کور کې ولګو نهرو ټلویزیون خو عام شو دی هغه چې چابړې خرڅي هغه دل کرم ټلویزیونی چابړې چې ګرځي هغه دبلدین زوی کرم ټلویزیون کله کله ماته وي یو سره له چپړاسي د غنیم زره تنخواه هغه ورځ ماته وږي په ټي وي خو دا سي وي اته کارکی وشته سره له ما غسته ما په سوري غسته بل په یو له زره رنگین ټي وي بس یو ناشوله تخله تراله خو هغه ته نو ویله او تاسو ته په منبر نشم ټلویزیون عام شی دی بزرگانو کر دی بزرگانو کر ملیانو کر دی اخو عام شد او په ټلویزیون څه شي تاسو د اخبارونو کې زمون دا پاڼه وګورئ که خدای دې هلاک کی چې هلاک شي د ذلیل بچیانو د دې فوټوان ټول ملک تشایع کول څه ضرورت دی دا وخت به داسې اچولي خپل به څنګه کړی او په غاښونو به رګمال مګلې یو الکان بټول اور دغه کنجري ګوري اخو عام شي اوس هغه وخت به ته ځان راولي چې خزم په کور کې په زور نه ګرځي چې د پړو आवाज پر دې سره د دیوال نه بار وانه وي دا خبره چاته کې خدای په جندلی وي الله در باندې فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين د يهودو کار در سره شوه د يهودو کار او يهودو با ورځ نوې عذاب نازلې دي نن د کوم عذاب راغی اخوان بلا دخلنا تل نو سبب بل عذاب راغی بل بچراغه بل ورځ بل عذاب راغی د يهودو عذاب نن دا کوکا کوله او پیپسیانی چې دي مونږ ته اوس پته ولګیدا چې دا د يهودو کپنای دي او په ټول پاکستان کې نن د کوکا کوله او پیپسی څه پوزیشن دی د دې تمام حاصلات عربونه روپے يهودو تزوی او يهود په بیا فلسطینیان وجني یعنی دا داسې ذلیل ملک دی داسې ذلیل ملک چې تر اوسه پورې
شربت قدر نشي جوړولې اغم په خزو يهوديان چيو دا وی نه وروي او په خپل ملک دغه کوي شربت قدر پرون یو لګره نمبر می کوي په کالج کې داخله راته نه ملګي دا کالجونه د خدای د صفای هستینه میټاو د صفای هستینه په دغه 50 کاله کې دی کالجونه یو کوکا کولا جوړولو والا پیدا نکو یو سیکل جوړولو والا پیدا نکو نمبری کنی کالج کو سائنس کے داخلے تک سائنس سے پو گئے وہ کچنے بچیا تو سائنس ہوگا خلق پوئے گی چانل ہم دمور مرورا کی چاہا امریکنیان بھی تو سائنس ہوگا پوئے گی جرازی اور در کی گتے ہوئی ستاپ وطن کے راضی او د قرآن عاملین او د قرآن عمل کون کی در توجنی فسانس خواهو پوئی ننستا پا ملک سال دے تا سر نور تشینشتا دا اللہ قهر او دا غریب و آہوالے و چورس تیریگی بجلی گرانش دمرا گرانش پیٹرول دمرا گرانش سوی گیس دمرا گران شو پروردگارم حلاک کا چی حلاک شئی اور میگونا مات شا چی مات شی غریب سرے با پکیلان دم نکی غریب سرے با پکور کی چرتا پکیلان دم نکی غریب سرے با چرتا دا جوان روٹان پا سوی گیس میں پخی رشکا چی اگوری دیزن ڈبگرے پوری 50 روپئے ونی وہ پکیل گران شکن اور دوسری پیٹرول اور گران وہ غریبوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا غریبوں پہ اثر نہیں پڑے گا دا غریب بچی گا دا شاہان و بنگلے مفت سوئی گیس مفت بجلی مفت موٹر مفت نوکران مفت چاکران مفت لگواران مفت دا شاہان و عرش مفت او غریب باندې بجلی ګرانه کو بجلی ګرانه او دلته رااله سبب کچا وغلام لا کوله میټری ترويسته پستنو لګولي خل پکم ملک چې د ظلم دا حالي او د زیاتی دا حالي هغه ملک بخاور ظهوري هغه ملک به خدای پریږدي د یو معتبر او فرعون اورمیګ بغیر ته مات کړي خیر د یو فرعون او مرمیګ چا چې دروغ ویلي دي په دې ملک کې الله په اسمان کې تیکا کړی دي الله په تخته دار خېجولې دي الله خړېلي رېګمال کړی د وطن نور کړی دي یو انجام بدرته خیر نن غریب سره یو پکینان دې د ناشته جوړت دې شو کول چپلاسیان بیا چې دی الیکشن کوي و دومره چپلاسیانو باسي د ملک په خزانه بوج دی نو د چپلاسی 2000 روپے تنخواه او 300 روپے ته بل راشي نو دا به څه کوي بیا او پاسې جنو کړم دا غریبانو باسي د چا چې لکونه روپے آمدن ده آیا جنو کړو باسا 2 لک چپلاسیان په مو باسا دکه نه عزیزانو انتہا دا ہر ظلم اور دا ہر زیادتی بیا پاکستان قوم چونکہ ظالم دے خدا نہ باغی دے اللہ پاک بچے ورته خاور از مخه
او وجونه وګوره د الله نه د بغاوت. ابل ورځ د یو شیعه د لور واده شوی، هغه شیعه کروڑپتی دی، کروڑپتی عرب پتی دی. په وینځلو جامو کې بورکا ور پسر کړه او شنی چنګ جنگ لور نکړي او جنکه ور سره کړو جنگ سره کړ چې دا بوزي دي کنه شیعه ولی الګ وې د بیبي فاطمه داسې نکاح شوه. نن د خپل خزو ته وګورئ او ځان ته وګورئ. هغه ور دي اوراغه وې میری تیدا یاوه کیا کرا مل کیا کرنے بولے جہیز نینگا تیدا یاوه مل نے کیا کرا تو پیسے دی کہ اس دور سے جوڑے موڑے لما یو شاک نے پدا سینہ والو چونے والو بس چت ٹوپ کو من بیٹھا تو دی دلتا اسو گو دغه نور د خدای پاک په تختص مرداره کا جهیز منګه نور ویل جهیز نشته دا زړی پسکای چې مون ساتلی دی په کورونو کې دا زړی چې څومره ډمه زما مخ کې خور مالیګر تیریږي کنه زړم داسې کوي داسې رواني نه دا زړی تاسو به خورک بجلی ګرانه نه چوڑ دربان میں 15,000 روپے چٹا کئیش بس دے قابل دار سخدے کم قوم تا چخدے فقهر شو کما تکونون یعمر علیکم سنگا چستا عمل دے دا سے بدربانی حکومت رازی دا زمونگ دا اعمال سزا دا چې الله مونږ لرا کوي کنن مونږ په سچا تور راوغسته او د جهاد اعلان وکړو زما په خدای قسم دی چې د بدر غونډې لکونه او زرګونه ملائکې درته د اسمان نه راشي سچ کیږي موږ سره دا زموږ د عمل نتیجه ده دا زموږ د عمل نتیجه ده نو عزیزانو پاتې د زړه خوږېدو څوک نه دي اول په دې ټول ملک وګوره دا څه سړی وخایه چې سړی ورشي او روحاني تسکین ورته وشي هر چا ته چې ورشي گنکت تے خبر دادا عزیزانو چې د خدای په دې قران عمل وکړي د خپل کور نه شروع وکړي او کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر او چې بیا دې چا خبره نه منله پلاس نیسا چې پلاس نه په جبا وایا چې په جبا نه قطع تعلق ور سره وکړه زه د چامړي تلار نشم او زما مې ته بن راځي کنه موږ راځي کنه ایا مړ شو واقف ارامي باندې مړو نو ما ته سوال جواب کړو ځلانه نو ازوی ما ته قرآن وایي مونږ داستامري څنګه راځي مال خدای دې مرا ولا کته زما مړی تراغه والله چې په دوزخ کېږي زما مړی دا د سور بچو چې کوم جنازې تلار شي امره خدای نه بخي دغه ګورم مړی چې خخیږي هغه ځکه به بيدینه سړی نه پرېږي ولی مسلمان چې خخیږي په هغه رحمت ولېږي
او چې کافر او بيدینه ولاري رحمت نه وريږي. زما په خبرو کویږي کټسرو رحمت نه وريږي بیا نو دا بيدینه چې کومه جنازي تلار شي دا غمړي رحمت بنش. او زما خپل کده من لمبوي خلقا ومن خخوي خلقا من لمبوي خلقا من خخوي خلقا ما پدران سپوتو ارزوي خلقا من لمبوي خلقا بجدګر ملا چې مرشي پدران اورځوي چې سپي وخوري ا د سپو خېټه با الله ما ته جنت جوړ کی کوي کله څه کوي ها د سپو خېټه او د بيدینو ولا زما په قبر زما جنت قبر به ما د پاره دوزخ جوړ اس خلق دې ته خوشالي پلانې جمهور یاره داس ډېر خلق چې زیدن اوس په اسلام کې دا شته چې ډېر خلق جنازې تر وغواړي دا شته ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات د مړي اعلان پر لوسپیکر باندې په بازارونو او په محلو کې دا حرام دي. دومره خلک به خبر کی چې یو کوته وکړي او بس وروايي دلته براتوسی په بالا مانه کې دا بار ټول اولیاء چې ناشتي یو ضروري اړان وړوي پرانو اچلان څوکي او خلک غاښونه نشتا ګورو مردار دې پلانو ته مې جنازه ده چټونه چاپ کړی دې کلو والا چټونه یو وران ته نه ویل دې عمل کوو دې قوم چې بجدګر مولای بیان که حکومت رانی نو دا عوام د کمال علیان دي دا کنه